تاسو به خپل موبایل چې دا به تاسو څنګه سکیور کوئ که چېرته ستاسو موبایل کې څه مسله راشي او تاسو خپل موبایل بازار ته یو ریپیرینګ والے له ووسئ او ستاسو موبایل کې ډیټا وي نو دغه ډیټا چې دا به تاسو څنګه سکیور کوئ کله چې دغه موبایل تاسو بازار ته یو ریپیرینګ والا ووسئ نو هغه ریپیرینګ والا چې دی موبایل تاسو له په هغه ټیم باندې نه صحیح کوي تاسو له به لازمي ټیم راکړي نو کله چې هغه تاسو له ټیم راکړي نو تاسو بیا یریږئ ځکه چې په موبایل کې دننه ستا ډیټا دغه د موبایل ډیټا چې دا به تاسو څنګه سکیور کوئ د دې ډیره زیاته اسانه طریقه ده دغه ستاسو په موبایل کې یو اپشن دی دا تاسو آن کړئ که بیا ستا موبایل هغه سره میاشت پروت وي یا 2 میاشتې پروت وي نو څه قسم ټینشن به تاسو دپاره نه وي او ستاسو موبایل کې چې کومه ډیټا چې دا هغه به بالکل سکیور وي څه قسم مسله به نه وي او دغه ریپیرینګ والا چې دی ستاسو ډیټا چې دا هغه بالکل نشي پټولی نه ستاسو ډیټا لیک کولی شي کله چې دغه اپشن تاسو خپل په موبایل کې آن کړئ نو ستاسو کومه ډیټا چې دا هغه به مکمل هایډ شي کله چې ستاسو موبایل ټیک شو او بیا تاسو واپس راړه نو دغه اپشن چې دا به اپ کړئ نو ستاسو ډیټا چې دا هغه به واپس ټوله راشي نو اوس دغه اپشن چې دا کوم ځای کې دی څنګه کار کوي مکمل طریقه درته ښیم خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ د ویډیو سره لایک کړئ او که په دې پیج باندې تاسو نوي راغلي نو دا پیج سره لازمي فالو کړئ چونکې موږ دغه شانته انفارمیشن ویډیوګانې په دغه پیج باندې اپلوډ کوو مرګور اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته اول تاسو د زما د موبایل چک کړئ په دې موبایل کې تاسو ښکاري دې کې پکې دا بینکینګ اپلیکیشن دی زما او نور دې کې ډیټا هر څه دې کې زما موجود ده صحیح ده په دې ګیلري کې تاسو ما وګورئ دا ښکاري بیا تاسو وایي دا کار نه کوي صحیح ده بیا به تاسو دلته نه بیک راشئ بیک چې کله راغلی په دې سیټینګ باندې به تاسو کلیک کړئ په دې سیټینګ باندې تاسو کله کلیک کړئ نو دلته تاسو ښکاري د سرچ بار دغه سرچ بار کې به تاسو سرچ کړئ ریپیر موډ داسې یو اپشن چې دا به تاسو سره اوپن شي نو دې کې دا مکمل هر څه لیکل دي صحیح ده دا تاسو یو لولولی شئ بیا کوم دا کته تاسو ښکاري آی هیو ریډ په دې باندې به تاسو داسې ټیک ورکئ او لاندې انیبل ریپیر موډ دې باندې به تاسو کلیک کړئ دې باندې تاسو کله کلیک کړئ نو بیا به تاسو دا انیبل کړئ دا چې کله تاسو انیبل کړئ نو ستاسو فون چې دی هغه به ریسټارټ شي صحیح ده انیبل کوم زه دا انیبل شو دا کوډ چې کوم دی دا به تاسو یاد ساتئ کوم چې تاسو خپل موبایل له ورکړي وي او خپل کوم فنګر چې صحیح ده نو فنګر به زه ولګوم دا تاسو ګورئ زما موبایل چې دا اوس ریسټارټېږي دا وګورئ موبایل چې دی هغه ریسټارټ شو اوس تاسو ګورئ چې موبایل کې څه شو کوي یا نه شو کوي دا وګورئ سویچینګ ټو ریپیر موډ اوس دا ریپیر موډ ته چې دا موبایل واختی ده دا تاسو اوس وګورئ زما موبایل چې دی هغه آن شو اوس ګیلري تاسو ته ښکاري دغه ګیلري تاسو ته زه اوپن کوم ښکاري په ګیلرۍ کې دا وګورئ البم میموریز سرچ هېڅ شی پکې هم نشتي بیا بلته نه زه بیک راوځم دا اوس تاسو وګورئ کوم هغه اپلیکیشن چې دی هغه هر څه زما لاړل هایډ شول صحیح ده د فایل منیجر تاسو وګورئ دلته نه به کینسل کې دا وګورئ په فایل منیجر کې براوزنګ کې هېڅ پکې هم نشته ایمیج وګورئ بیا دلته نه به زه بیک کوم ویډیو تاسو وګورئ بیا وګورئ ډاکومنټ وګورئ آډیو پکې وګورئ او کوم اے پی کې فایل چې دی هغه هېڅ پکې هم نشته نو ستاسو موبایل چې دی دا سکیور شي صحیح ده دې کې تاسو ته دا ښکاري ریپیر موډ دا پې آن شوی دی اوس ستا موبایل نه ستا کومه ډیټا چې دا هغه بالکل څوک پټولی نشي ستا ډیټا چې دا هغه سکیور ده اوس په دغه اپشن چې دی دا به تاسو ختموئ څنګه آن خو تاسو که خو اوس په تاسو ختموئ څنګه دغه سیټینګ ته به راشئ نو دا چې کله ختموئ تاسو به بیا دغه ځای ته راشئ او دلته به بیا تاسو ولیکئ ریپیر موډ بیا به دغه اپشن تاسو سره راشي دې باندې به تاسو کلیک کړئ تاسو ته کته ښکاري ایگزیټ ریپیر موډ دې باندې به تاسو کلیک کړئ او دلته تاسو ته ښکاري ایگزیټ په دې باندې به تاسو کلیک کړئ اوس تاسو موبایل چې دی دا به ریسټارټ شي نو دا تاسو وګورئ زما موبایل چې دی هغه ریسټارټ شو اوس په دې زه خپل کمپین چې دی هغه به ورکم نو دا زما موبایل چې دی آن شو ښکاري مکمل ډیټا چې دا هغه واپس راغله دا وګوره ګیلري دا تاسو ښکاري دلته نه بیک راوځم او دا وګورئ زما کوم اپلیکیشن چې دی هغه پکې مکمل واپس راغله دا ډیره زیاته ښکلې طریقه ده تاسو لازمي دا ټرای کړئ چې تاسو موبایل کې دا کار کوي او که نه امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي دا خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او د نوي ویډیو دپاره موږ له راکړئ اجازت د لوی الله په امان